ډیر پخوا د دښتې په تودو شګو کې یوه کوټه ولاړه وه. شاوخوا ټولې شګې وې، خو د همدې کوټې ترڅنګ یو زړه سیوري لرونکې ونه هم ولاړه وه. داسې ښکارېده لکه دا یوازینۍ ونه وي چې د سختو طوفانونو سره یې مقاومت کړی وي او ژوندۍ پاتې شوې وي. په همدې کوټه کې یوه 80 کلنه زړه بوډۍ ښځه اوسېدله چې هېڅ کورنۍ یې نه درلوده. پخوا یې کورنۍ همدلته اوسېدله، خو څو کاله وړاندې یو خطرناک د شګو طوفان راغی او هر څه یې تباه کړل او ټول لاړل، ختم شول. خو اوس دا یوازې پاتې شوې وه. د هغې یوازینۍ ملګری څو وزې وې چې هره ورځ یې شیدې ورکولې او د کوټې شاته یو کوچنی جهیل و چې پکې کبان و. همدا یې د ژوند وسایلو او تل یې چاته انتظار کولو. یوه ورځ غرمه کله چې لمر ډیر تود و، هغه ښځه د ونې لاندې ناسته وه. ناڅاپه هغه له لرې یوه څېره ولیده چې ورو ورو را روان ده. چې ویې کتل هغه یو ځوان ده چې ډیر ستړی شوی او تږی شوی ده. هلک ورته وویل انا لږې اوبه راکړه، ډیر تږی یم. زړې ښځې ورته اوبه راوړې. هلک په یوه ساه ټولې وڅښلې. هلک وویل آیا زه نن شپه دلته پاتې کیدای شم؟ ښځې په مینه وویل هو زویه پاتې شه، زه هم همدلته یوازې یم. ماښام شو، ښځې ډوډۍ پخه کړه او هلک ورته کتل، خو په زړه کې یې بل څه روان و. دواړو یو ځای ډوډۍ وخوړه. شپه شوه، هلک خوب نشو کولی. هغه ورو ورو د ښځې خواته ولاړ او ورته یې وکتل. بیا بیرته خپل ځای ته ولاړ. هغه یوازې خوب اداکاري کوله او په ذهن کې یې پلانونه جوړول. بل سهار هغه جهیل ته لاړ. هلته ډیر کبان و. زړې ښځې ورته وویل چې هلته یو مار هم اوسي. هغې کبان ونیول، خو کوچني یې بیرته خوشي کړل. هغې وویل که کوچني پاتې شي دا به بیا لوی شي. هغې خپل دردناک تیر یادونه ورته تیر کړل چې 30 کاله مخکې طوفان راغی او زما ټوله کورنۍ یې له منځه یوړه. وروسته هغه ځنګل ته ولاړه. هلک یې تعقیب کړ او هلته یې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې په جهیل کې بدلېدله. هلک پوه شو چې دا راز دی او ویې ویل زما هدف به اوس پوره شي. شپه شوه. هلک هڅه وکړه چې ښځې ته نږدې سي، خو ښځه راویښه شوه. بل سهار هغه ښځه بیا ځنګل ته لاړه. هلک تعقیب کړه. هغه جهیل ته ولاړه او کله چې یې ډوب وکړ یوه ځوانه ښکلې نجلۍ ترېنه جوړه شوه. نجلۍ ژړل زه 30 کاله ستا انتظار کې وم. هلک راغی، لاس یې ونیو او دواړه جهیل ته لاړل. دا ځل نجلۍ بیرته زړه نه شوه. هغې وویل ایا ته امان یې؟ هلک سر وخوځوه. نجلۍ خپله کیسه وکړه. یوې جادوګرې هغه وخت لعنت ورکړی و چې نیمه ورځ به زړه وي او نیمه ورځ ځوانه. لعنت یوازې هغه وخت ماتېده چې میړه یې وپېژني او له هغې سره جهیل ته ډوب شي. اوس لعنت مات شو، دواړه یو ځای شول. له هغه وروسته دواړه همدلته اوسېدل. جهیل د هغوی د ژوند د بدلون یو سبب شو.